چې خر نه لرې خر نه ارځې. ګرانو کتونکو راځئ چې په دا متل باندې ځان پوه کړو. شاولي وایي چې د پخوا زمانې خبره ده چې په کلي کې به بیخي د ډېرو کومو خلکو سره سایکل و. سایکل به صرف او صرف دغه کسانو سره و چې ښه پیسې به درلودې. د سایکل مثال داسې و لکه د نن سبا په دور کې چې یو چا سره ښه موټر وي. شاولي وایي چې د کلي یو دکان په بازار کې و. هغه د کلي د ټولو ځوانانو یو ټکانه وه، پر هغه به سره جمع کېدل. نو یو ورځ چا شاولي ته وویلې چې ستا په کور کې ستا زوی ډېر سخت بیماره سوی دی، ولاړ سه هغه هسپتال ته راوړه. شاولي وایي د کلي ځوان چې د هغه دکان په بازار کې و د ټولو ټکانه وه، د هغه ځوان سره سایکل هم و. نو ما د تخواست وکړي چې د سایکل ماته راکه چې زه ولاړ سم کور ته هغه زوی در هسپتاله راورسوم. خو دا سړي شاولي ته انکار وکړي او دا یې ورته وویلې چې زه خپله یو خواته فاتحه ته روان یم، دا سایکل زه تاته نسم درکوی. شاولي ویلې چې زه ولاړم په پښو، هغه زوی مې در هسپتاله ورساوی، د هغه علاج مې وکړي. خو په دې کې څه ټیم تیر سو، الله پاک ماته څه پیسې راکې او ما ځان له یو ښه سایکل واخیستی. هغه سایکل مې بازار ته راوستی. د بازار یوه ټکانه وه چې د کلي یو دکان په بازار کې و. هلته ودرېدم. دا سړي چې زما سایکل ویل دی د هغه یې ډېر تعریف وکړي او ما ته ښه شاباشي راکوي چې ډېر ښه سایکل دې اخیستی دی، په ښه پیسو دې اخیستی دی. د هغه رقم په دې کې څه ټیم تیر سو. شاولي وایي چې ورځ بیا ماته اطلاع میلاو سوه چې په کور کې بیا بیماري ده او په هغه ورځ زه په پښو ولم. نو زه دا دکاندار ته رالم، د ته بیا خواست وکړي چې دا ستا سایکل ماته راکه. د چونکې زما نوی سایکل لیدلی ولو، نو لحاظه د دې واره ماته بهانه نه کړه جوړه او ماته سایکل راکړي. ما دا سایکل راوستی کور ته، هغه یکشنی به مې در هسپتاله رسولی. بیا رالم د ته مې خپل سایکل ورکړي. خو پر دا لارې باندې ماته سوچ راولوېدی چې دا سړي ته ما مخکې سایکل غوښتی و، د نه کوي، لیکن نن زما سره سایکل سته نو ده ماته سایکل راکوي. نو لحاظه شاولي وایي چې زما خبره ذهن ته راله چې خر نه لرې خر نه ارځې. مخکې زما سره سایکل نه و، ماته خپل سایکل نه راکاوی، لیکن نن زما سره سایکل سته، زما او د ده معیار سره برابر سو، نو ده ماته سایکل راکوي. ګرانو کتونکو د نن سبا د مفاداتو په دور کې که ستا سره پیسې وي خلک تا ته پیسې په پور درکوي. احسان په دا مت کې د سره کوي چې ته د ده سره احسان وکړې، ښه په دا مت کې د سره کوي چې ته د ده سره څه ښه کوی سې. زموږ مشرانو مخکې دا متل تیر کړی دی چې خر نه لرې خر نه ارځې. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا کیسه خوند درکړي. وسلام.